په میدان وردګو ولایت کې د طبعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له 11 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په ژمي موسم کې کورونه د بې احتیاطۍ له امله سوځېدلي وو. دغه مرسته چې تقریبا شاوخوا 11 کورنۍ دي چې د دغه ژمي په دوران کې د واورو د یخنۍ له امله او همدارنګه په کورونو کې د ګاز ډبې او بخارۍ ورلګېدنې د بې احتیاطۍ له امله دوی کورونو کې اور رامنځته شوی او تقریبا شاوخوا 2000 افغانۍ پورې د دې قیمت ته د کې ډېر وسایل دي. د مرستو ترلاسه کولو لپاره راغلي کسان وایي دا مرستې به مو تر یو څه اندازې ستونزې حل کړي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې لا نور یې هم لاسنیوی وکړي. کله چې د ګیز 9 بجې موږ جومات کې وو نو یو وړ ماشوم دی هغه راغلو جومات کې غږ وکړ چې کوټې ورخستی نو کله چې کوټې ته راغللو نو د اوبو نه استفاده وکړه اوبه ورته واچولې نو هغه ور یو څه خاب شو. د دوی د کور ودانې چې موږ سره دا کومک کړی بیا هم خپل واسه موږ سره کړی دوی همکاري موږ سره کړې پای راغلي په خپل وخت باندې. د دغه ریاست مسؤلین زیاتوي چې په راتلونکي کې به یادو زیانمنو کورنیو ته د نقدي مرستو ترڅنګ کورونه هم ورغوو.